پخیر راغلی مانسیرا پښتو اکیډمي ته. زموږ نوې ویډیو کتل دپاره زموږ یوټیوب چینل لا سبسکرایب کې مننه. پښتو کې لومړی نظم لیکونکی شاعر څوک دی؟ امیر کروړ. نیکسٹ کوشچن، پښتو کې لومړی مناجات لیکونکی شاعر څوک دی؟ بیت نیکه. نیکسٹ کوشچن، پښتو کې لومړی مرثیه لیکونکی شاعر څوک دی؟ اسد سوري. نیکسٹ کوشچن، پښتو کې لومړی غزل لیکونکی شاعر څوک دی؟ اکبر زمینداور. نیکسٹ کوشچن، پښتو کې لومړی صاحب دیوان شاعر څوک دی؟ مولا ارزانی خشکی. نیکسٹ کوشچن، پښتو کې لومړی صاحب دیوان شاعره څوک ده؟ بی بی رابعه. نیکسٹ کوشچن، پښتو کې لومړی نثر نگار څوک دی؟ ابو هاشم سروانی. نیکسٹ کوشچن، د پښتو لومړنی نازک خیال شاعر څوک دی؟ عبدالحمید مومند. نیکسٹ کوشچن، لومړی هندي مکتب بانی څوک دی؟ عبدالحمید مومند. نیکسٹ کوشچن، لومړنۍ میرمن افسانه نګاره څوک ده؟ زیتون بانو. نیکسٹ کوشچن، لومړی پښتو ټایپ ایجاد کوونکی څوک دی؟ میجر راوټي. نیکسٹ کوشچن، پښتو لومړی افسانې نوم څه دی؟ کونډه جینۍ. نیکسٹ کوشچن، پښتو لومړی ناول لیکونکی څوک دی؟ راحت زاخیلي. نیکسٹ کوشچن، پښتو لومړی ډرامه ده؟ درې یتیمان. نیکسٹ کوشچن، د همایون حماد تحقیق له مخه پښتو لومړۍ مجله ده؟ اسلام. نیکسٹ کوشچن، پښتو اکیډمي لومړنۍ زنانه ډایرکټره څوک ده؟ سلما شاهین. نیکسٹ کوشچن، د پښتو ډرامې لومړی کتاب؟ وینو جام. نیکسٹ کوشچن، د رحمان بابا دیوان انګریزي ته په لومړي ځل ژباړونکی؟ پروفیسر رابرټس. نیکسٹ کوشچن، د پښتو ژبې لومړی معلوم شاعر؟ امیر کروړ. نیکسٹ کوشچن، په ریډیو لومړی نشر شوې ډرامه
विनोजाम।